څوک په دې حواله باندې په اعتماد کې نه دي اخیستل سوي. موږ انتظامیې ته درخواست کوو چې د خدای دپاره نو که باډر پر موږ باندې بندول کېږي او د باډر روزګار بندول کېږي، زموږ رشتې سره راشکول کېږي، زموږ تعلق سره راشکول کېږي، زموږ ځمکې سره راشکول کېږي، نو په دې صورتحال کې کم از کم چې 4-5 لغړیان دا په اعتماد کې اخیستله کېږي. دا د دې ښار عوام، د دې ښار تجاران، د دې ښار مخور، دا هېڅوک چې دی هغه دا به هېڅ چا ته قابل قبول نه ده. او تا ته هم در معلومېږي چې کېدی شي دغه 4-5 یا 6 لغړیان نو دا د دې سره چې کومه معاهده سوې ده موږ خو معاهده یې لیدلې نه ده، خو بدبختانه دی چې راغلي دي یو په بله پسې پریس کانفرنسونه دي. دې ته هم درخواست کوو چې د خدای دپاره یوار 9 میاشتې 10 میاشتې دا شتې چې وو هغه یو د بل د بېعزتۍ دپاره چې وو بیخي ډېر استعمال شو. مزید دغه سلسله چې ده هغه بنده سي او په دې ښار د اجتماعي مسایلو دپاره چې دی هغه خپل اواز سره یو سي او د حکومت سره د انتظامیې سره د مقتدر قوتو سره په دې حواله باندې چې دی هغه یو سنجیده مذاکرات، یو سنجیده خبره چې ده هغه ورسره وسي. واخر دعوانا ان الحمدلله.